د شمالي وزیرستان کم سروبي میرامشاه سره تعلق لرونکي پسترګو معذوره فلبادیه شاعر او سندرغاړی سلیم زاده د چا په غږ به چې عامو او خاصو خپل محفلونه ګرم ساتل. نن 10 ورځ ده چې فالج ورباندې حمله کړې ده او نوموړی د خپل تش لاس په وجه بهر د علاج نه د مرګ او ژوند په کشمکش کې پکټ پروت دی. د سلیم زاده پلار مومن خان وایي زوی به یې هر چا د خپلو محفلونو ګرم ساتلو دپاره د ځان سره بوتلو چې نن یې په بیماري هم در سیمې ټول خلک خفه دي ولې د مکمل علاج دپاره یې چا هم له کوټلې ګامونه نه دي پورته کړي. او ډاکټرونه ورته ویل دي چې داسې 2.5 لکه روپۍ هم نه لګي. بالکلام پولیټیکل دا مثال چې میز څخه ورنه وکړو د میز کیسه دا اور وي میز نه پیسې نشته او دا بیمور پرته د غاس دا چې غمدردي نه وکړو پولیټیکل پیر میز ایجنسۍ چې څه حال تای دا خبره ده صحیح کو چې مثال د دالش کې غمدردي. سلیم زاده که څه هم د وړوکوالي نه په سترګو باندې لیدل کتل نشول کولای ولې د زړه د دید او ذهني صلاحیتونو په وجه یې په ټوله سیمه کې شهرت او اشنایي لرله. محفلونو کې به یې فلبادیه شاعري کوله او په خپله سینه به یې ورسره طبله هم غږوله چې ډېر زیات مینوال او اوریدونکي یې لرل. خو خدای مکړه که چېرته دا فلبادیه شاعر او سندرغاړی سلیم زاده په دې حالاتو کې بهر د علاج نه مړ شو نو د دې نوموړي مرګ به د وزیرستان د خلکو په شتمنیو باندې تور داغ وي او هر څوک به دا خبره کوي چې د وزیرستان د شتمنو خلکو مرستې کله هم د ژوند په ګټه نه دی راغلی. ګوهر وزیر، خیبر نیوز، کم سروبي، شمالي وزیرستان.